خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا تاریخ تاسے قتلے کنا پا یرموک کی وربانی تبا راغلا یرموک میدان کی وربانی تبا راغلا و بیمار شو سخت تکلیف ورسرا خیمہ کی تنبو کی پروتو او نا گہانا ورتا خادم راغے ورتوی حضرت ست تکلیف دے تا خود ډیرو تکلیفون نه جړلې نه دي او نن جاري ما ته متوجه شي ټول ښا عزیزانو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ تسوي خادم ورته سوي زما خبره باندې زالونه پوي کوي ورته اے خالد ابن ولیدا پتا ډېر تکلیفونه راغلي تا جړلې ندی نن ولې جاړ اورته وی والله العظیم په بیمارو او تکلیفونو می سکار شته دینا خو سبا لبا د جناب رسول الله غلامان میدان کې ولاړی زبط بینی ولیم تلیبا نشما یا الہ العالمین یا اللہ ما د میدان د جنگ نہ خدای محروم مکی یا اللہ ما د جنگ میدان تا ارسوا د خالد ابن ولید د بیماری آواز دشمن تا ورسید دشمن تا پتہ لگے دا خالد ابن ولید د خیمونا د کافران ہجوم تو دے دیر لوی حملے روڑلا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افا اب پرتی وی خالد ابن ولید ابرا واغستی اواتے اشندلی یا الہ العالمین یا اللہ ما طاقت راکا خالد ابن ولید تچا دویانی جوڑو لے او خالد ابن ولید دو توری سرد جنگ پا میدان کے والاڑو تنبوت چه خلق رال خالد بن ولید نشتا مونگ سر مدرسہ کی دور حدیث کے طلباء کرام دی نو سید مولانا فضل حق باچا سے حفظہ اللہ ټول شاگردانی مجاہدین دی الحمدللہ نو ما تا سارے وراغے مولی سے مال چاہیں وہ چی پا دی جمعہ دا خالد بن ولید واقعہ بیان کا ملکو ما دیر بیان کری ہوئی نا وہ یو درنا کا واقعی بیان کا الحمدللہ مونگا تاسے تیو سوال دے یرونو قسم پا خدای دی یو مولا پا تیاری دو باندے یاد ساتھائی تاسے دا خپل ملک دا دفاع دا پارا دا اگا پوجی تیار کو انشاءاللہ چه دا پوجی بستا دا ملک دفاع کئی او تنخام در ننگواری تو رنگزو بابا جی صاحب دا دی ملک بہترین جرنیل تیر شوے بہترین مجاہد تیر شوے ستا دا دی ملک پا زمین باندے شہیدی ملت اسلامیہ مولانا محمد حسن جان المدنی نور اللہ مرقدہ پدیس مکہ پاتشو بہترین دا ملک محافظو دا ملک دفاعی کرے دا خود دا ملک تنخواہی ندا اغسطی دا غرنگی بدا رحمان اللہ حقانی سے بچیان ہوم دا ملک او دا اسلام دا پارا دفاع کی نو دا دسی خلق و دیر خدمت او تعاون پکار دے زکا چه دی سر زما مال محفوظ دے دی سر زما جماعت محفوظ دے دی سر زما مدرسہ محفوظ دا دی سر زما عزت محفوظ دے نو عزیزانو دا علماء تعاون کوئی ننویو مولا بس رحمان اللہ حقانی سے سکی خوب از دغا جماعت تے ابل ورز لگیو ما تا میں ورارم موبیلو خود لوئی رحمان اللہ حقانی سے مبارک لگے دے او دی خلق شکریہ ادا کی مونگو عجیبہ خلقو سلیمان خیلو کم بید شپی بیانو پم دغ شپا باندے علتا میں دا خبر اوکر مالی رونو واو رئی مونگ سرچی 10 روپی تعاونو کئی بیم پریدو چرتا چه ترسوم دا جنت پا دروازہ و دراولی آنے پا واللہ کران اخلاشی دا خدا سی وپادار خلق دے مولا سڑے دا چا احسان نہیں رہے گو ریاد ساتھ مولا سڑے دا چا احسان نہیں رہی زکا دویلہ دا دوکی چل نورزی دا دا نبی ورسدی او دا انبیاء کرام وارثان اغویلہ دا دوکی چل نورزی نو عزیزانو من با انشاءاللہ ار وقت پارا
تاسې سره اوږه په اوږه ولاړ یو خو تاسې به هم را سره نامردین نه کوئ تاسې به هم را سره ودرېږئ انشاءالله دا یاد ساتئ زمونږ مدرسه داسې 150 طلبا دلته زیر تعلیم دي په دې کې حفاظ کرام دي دې کې درجه اولا ده نور درجې پکې دي تقریبا د بناتو د اساتذو سره زما په خیال سره څه د 10 خواوشا مدرسین به برابرېږي زیتو کم به هر حال رونو مدرسې جوړول غواړي مدرسه داسې یتیمه پرېښودل نه دي پکار نن زمونږ مدرسې یاد ساتئ بیا دا شیطان خو ډېر لوی دشمن دی هغه دوکې ورکوي دې خلکو ته وایي ای دې مولیانو ته امریکې نه پیسې راځي امریکا خو مونږ ولي مونږ بس یو بم راوړی په اچین ولسوالۍ کې وغورځولو تقریبا 100 پوټه چې کوم دی لاندې ځمکې نه اوبه راویستلې موږ له پیسې رالیږي موږ بس بمونه رالیږي هغه له خو علاج نه ورځي چې د دې پټکي علاج څنګه وکم نو عزیزانو تاسې مونږ مسلمانان یو مونږ او تاسې الحمدلله دا مو عقیده ده چې مونږ او تاسې به الله په حضور کې یو ځلې ودرېږو خدای له خو به څه پیش کوو که نه ګوره جهاد مو کم دی چې کړی جهاد خو مونږ نه دی کړی جهاد کم دی ښه زمونږ سخا کم ده سخا هم داسې وي الله دې رحم وکړي او بچي مو علما نه دي الله دې رحم وکړي ځکه مخکې زمونږ د دې مدرسې طالب العلم خبره وکړه مونږ خو بچو باندې تعلیم نه کوو بچو باندې تعلیم وکړي د قرآن او سنت سکول تعلیم وکړي ور باندې دا ضروري دی خو بچو باندې پړی مو ورچوئ بچي قرآن ته کښېنوئ بچي قرآن کریم ته کښېنوئ د سکول د ټیم نه بعد بچي پسې چوکه راواړوئ بچي شابه ځان ورسوه جومات ته الا مدرسې ته زه شابه زویا قسم په خدای دا بچی چې تا مدرسې ته راولېږلو دې ته زمونږ د مدرسې منتظمین په لاس کې سپاره ورکوي موږ ولا سرګټ نه ورکو آیس نه ورکو موږ ورته او زما درخواست هم دا وي چې بچو د وړاندې تاسې کوشش کوئ بې ادبه حرکت مه کوئ شیخ عبدالغنی رحمه الله مبارک شیخ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی وی په هندستان کې یو هندو د هغه کور سره یو مولانا صاحب ځکه چې هلته به عوام مسلمانان هندوان دا ټول سره دیوال په دیوال به شریک د مجلس خبره درته کوم ساده تاسې موږ ساده پښتانه یو نور د طلباو تقریر لپاره شیخ را روان دی ښه علما او طلباو تقریر به حضرت شیخ کوي انشاءالله زه د عوامو ته یو ساده خبره کوم ورون ځکه د عوام ما ته ډېر زیات په مینه کښېني نور به پینه او دغه به راوالی کافي انشاءالله شیخ صاحب به راځي حوالې به درکوي چې چا پسې مونځ کېږي او چا پسې نه کېږي ابه انشاءالله درته بیا وښیي ښه څه خو سترې درته رحمان الله حقاني صاحب وایي څه به درته هغه ووایي ښه به هم برابر کړي انشاءالله زه به دله ساده یو څو خبرې وکړم پلاره تا ته وایم ماماجي تا ته وایم ګرانه تره تا ته وایم د علاقې پښتون مسلمانه تا ته وایم د شاه عبدالغني رحمت الله علیه یو درد درته بیانوم خوښه د ستا ده چې اوس بچی د ځان خیرخوا جوړول غواړي خوښه د ستا که بچی ځان له دشمن جوړول غواړي خوښه د ستا که بچي ته اوس لاس کې د شرابو بوتل ورکول غواړي خوښه ستا که اوس بچي له بخاري شریف په لاس کې ورکول غواړي زه به یې درته وړاندې کړم شاه عبدالغني رحمه الله مبارک میں فرمائی د هندو دیوال سرا د مسلمان دیوال لئی د عالم دین دیوال لئی د هندو درې زامن دي درې واړه بچي به را پاسېدلو مولانا صاحب په کور کې دوه زامن دي مولانا صاحب هم بچي را پاسولو یو ځلې هندو د خپلو بچو سره بحث مباحثه اورتو اے بچیانو زچی پلا روانی ما تاسی زمان وړاندې کیږي زچ کم زه راشم تاسې ودرېږئ نه ستاسې خوا کې مسلمان دی هغه مسلمان کله چې پلا رواني بچیان تی نشاط روان وي زما په خبره پوهېږي
بچیان تی شاعت روانوی کلچ داراشی او بچیانی ناسوی بچیان ورطا ادریگی نو بچیانو نخورات ادریگی نزمان شاعت زئی ولی سچل لے سو رز بعد دا اندو یوزوی دے دا مسلمان مولانا سے بچی سرئی لاس ملاو کو ورطو اے گوانڈی تاسی کم یو عمل کوئی چپلار در نخوشال دیں دس عمل منتو خایا ورطوی اے دخد بندہ اللہ دی منتم داخلہ کرا نصیب کی خواہ شتبا نہ کافران کو گورے دی کافرانو غم بکو چې دا خدای جنت تراولی آسے منگ بیسکو دا خدای لوی جنت تے اللہ دے ټول انسانیت ته ہدایت نصیب کی زمانگ دا دیوبند علماء زدی مرگرو تویم دا دیوبند صحیح ترجمانی کول پکار دی زمانگ علماء دا دیوبند دا اندو دروازی تا مولار دی دروازے ورطوال دا اسلام طرف تیرا بلیلی دی زمان دیوبندی بچے زمان دیوبندی نظری والا دا یہودی دروازی تا مولار دے زمان دیوبندی بچے زمان دیوبندی نظری والا دا عیسائی دروازی تا مولار دے عزیزانو اوست عالم بچے خدا عالم بچے بھی کنا وہ عالمی سوچ ساتی وہ عالمی سوچ ساتی اور تو چاہیے آو جی من خو یو عمل دے اغا عمل کو نو داغی عمل پا وجہ باندے اللہ رب العالمین من نپلار خوشحال ساتی ورطوی دا کم یو عمل دے ورطوی عمل دا دے منگا چی کلکور تلار شو نو دروازہ باندی دنن لار شو سلام چو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم اشمانو تاسو خوب الحمدللہ سلام اچوئی خوب گرے یاد ساتھی سلام با پورا چوئی خواہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمرہ نیکی ملاوی گی 30 نیکی بد ملاوی گی 30 نیکی او گورا سلام کے کمال سے دے وہی بیا چمنگ اری اسی ذرا اخلو کمنگ اری اسی ذرا اخلو نو پا بسم اللہ باندے راخلو اندول انو سے پتہ لگی بس دا خو آسان تکی دی دعا السلام علیکم او بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطوی لگی راتیات کے دا ٹکی چیزیں بار بار ہوئے وہی ہویا السلام علیکم اغم وی السلام علیکم ہاں ٹکی وربانی یاد کر ورطویا اس بلت کے راتے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طولوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ددین دریجو میں اڑان دی بسم اللہ بانے خبر اکڑے وا دا انگلینڈ نے یو مرگری موبیلو کوئی مولی سے زدہ تا خبر اکم وی بیا پا موبیل پا بیان کے خبر آیا دا کوئی استادی قسم بھی مالوایا وی تا بیان کے یو خبر اکڑے وا پا دی جمعہ باندے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم باندے وزل علاج بیمار باندے ہوایا او چوفی کا وربانے و درو شریف تی مخ کی رستو لزلی گوایا اگر بیمار تب اللہ صحت ورکی ادا انگلینڈ نوجوان سمی اللہ نامی دا او دا ثوابی اسی دن کے دے انگلینڈ کی اسی کی کلیم در توخیم ما توی مولی صاحب پلار میں 10 بیمارو چی دا انگلینڈ پا اسپتال کے لا علاج شو وہی توکلی میرا واڑا استا بیان راگے نیٹ باندے وہی تاویلو چی پلا علاج بیمار باندے بسم اللہ وہ کرتی ہوائی وزلے او بیت اللہ زلی درو شریف اڑان دی رستو ہوایا وہی ما زر اوبر آواغستی بسم اللہ نا اڑان دی میں درو شریف بیا بسم اللہ بیا درو شریف او با میں چوف کرے پلارلا میں ورکڑے قسم میں اخوڑلو چی زما دی دو خدای پسات قسم بھی مولانا صاحب زما والد سے پکٹ کے نیخ کے ناستو دا بسم اللہ برکت مولی دلو دا بسم اللہ برکت لا علاج کٹ کے نہیں منگا بسم اللہ قرآن ہیرے دا بیماری پا وقت کے نٹول با بسم اللہ وایو خواہ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی بچے کور تر آگئی کلچ گوری پلار ناستے مورم ناست دا مورتوی موری ابراکا کلاچ مور ورطو براواغستی نوجوان اندوی بسم اللہ الرحمن الرحیم
آغا معشوم بچے میں لاس کی گلاس ابنی ولیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اویل خلیتے اوڑلی ابیلان کی خودی آغا اب پرتی دی پلار ورطا غصہ دے ورطوی اے بچیا ننستا ٹول دو بدن حالات بدل دی ستا تندی کی ز محمد ایمان گورما کلمہ دے ویلے وینا نا پلار کلمہ ہو میں ندا ویلے ورطوی بچیا ننستا پتندی کی اغرنا گورما کمرنا چی دا مسلمانانو دا متقیانو پتندی کی گورما دا بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت تا گورا شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ مبارک میں شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی آغا بچی پسی چکرا واغستا آغا بچے پا منڈر آگے دا مسلمان دروازہ کی ولار دے مسلمان مولانا سب دنن نوزی دا اندو بچے دا غیگی لمنی ننسی ورطوی اے بابا جانا ما خپلار کور کی نپریدی یارا تا دا بچی من راکا او یارا تا اس دا سلار اخای چی پلار میں معاف کی اور توی بچی او آیا آغا بچی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطوی بچیا بیگا دا پرچما تب جناب محمد الرسول اللہ را کرے دا اے بچیا ستانم ورکی لکلے شوے دے او لاندی دا پلار نم لکلے شوے لاندی دا مور نم لکلے شوے وہ بچیا چاچ پجام باندی خل لگو لے دا اس دوبارہ کورتا ورشٹول مسلمانان دی دا آغی گلاس دا ابو دا برکتا زوی خوی پا غصرہ اویستو خوچ کما غذا کلمو تلارا دنن انقلاب راوستو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شندو دا لگے دو دا برکتا دا کور 100 کسانو تا اللہ ایمان نصیب کو 100 کسانو تا 100 کسانو تا او دا رحمان اللہ حقانی صاحب روحانی بچیانو ستاسی سینہ دا قرآن کریم نڈکا شوا ستا پا راتلو سر با انشاءاللہ پدے شب قدر کی او انقلاب رازی انشاءاللہ تبدیلی با رازی خو اس بچی در تاخیر کے یو خبرکم او اغدا چه تاسے با دمور و پلار ادب ساتئی دمور و پلار ادب با ساتئی حقانی سے طول پاکستان نا غیگا چاپیرہ کھڑے بلزے مدرسہ دا 400 نبرت طالبات تھی پکی رونو حقانی صاحب اوبا سیدے زینا کلی والا و تاصل درخواست کو زمکہ ورطوالی غٹا زمکہ ورطوالی غٹا مدرسہ ورطا جوڑا کئی راشی سوداو کئی مرا چابا بچو دا پارا پارک جوڑ کڑے سیل تبے بوزی پدی بوٹو باندی بخزان راشی راشی رحمان اللہ حقانی صاحب سر نمون اولی کئی دا بالول دا زمانے دے بالول دانا دا زمانے دے خواہ اولی کئی ورسر او پا صداقت ورسر ازمکا پا پوٹونو باندے والی دا خدای پا ذات میں دی قسمی گو رہے انشاءاللہ زر زر با جنت کے خپل محل خوب کے گو رہے انشاءاللہ زخو لیوانے سارے مازے گو رہے نا شیخ القرآنم نا شیخ الحدیثم او نا پیری طریقتم حیث شینیم دا خدای پا ذات میں دی قسمی چه دا دا گل دا حصہ زمان زر برخ خدا رنگ خولری زمان رنگم بیکار دے خورونو گورے چه چا سر میں وعدہ کرے اللہ میں عزت راولی تے مرگرہ کی میں بیانو کو دا سی وڑو کے جماعتو مالرونو زخو نظم ما سر وعدو کی زمکہ با اخلے مولانا سے ابتبا زمکہ اخلو بدا سے ناسم بیان میں شروع کرو یا ما یو زلی ویلی دریم زلباندی مالی رونو با زفقیرم او ماری انشاءاللہ کسوک لکل واری لکل ورکو میں انشاءاللہ چه چا مال دی مولانا سب تزمکا ورکڑا جنت کی بخپل محل دا مرگ نا اڑان دی گوری بدا سے او پختون را اوچت شو وڑا وڑا گیرے و دا سے وڑا وڑا گیرے و را اوچت شو پا دی سر کی ویخت سپینا و تورو گڑ وڑو بس چه خلین اوت الماتی مولانا صاحب
ستادي د خدای په ذات قسم وي ته په خپل وعده کې رښتونی ما ته خدای را وصل مالی یا الله زه خو ستا په نوم سودا ورسره کوم الله ما مشرموه الله زما پرده راوله خدایا هغه راوچه شوي 30 مرلې زه ما ورکو ورته او خبر هلته مرله په څو ده هلته مرله په 4,80,000 باندې د مرلې ریټو 4,80,000 وای مولوي صاحب یو نیم کنال زه مې ورته ورکو مولانا صاحب زما زه لیدلې مولانا صاحب چوکتل دغه نه په جړا شو رو وای دا خو ته مونږ غوښتله مونږ ته 10 مرلې نه راکوله یو نیم کنال ځمکه یې ورکړه د هغې نه بعد هغه جلسه ما کړې وه په 3 تاریخ باندې او بیا یاد ساتئ 3 ستمبر باندې مې کړې وه په 18 ستمبر باندې که 17 ستمبر ما په دې کې خدای نه خطا کوي بیا لاړم هغه کس راغی مال چیک کړو ما ته وی مولوي صاحب الحمدلله خپل محل د پلار محل د خزې محل الله تعالی په جنت کې وښودلو داسې وکړو مال رښتیا ووایه چې د پلار د خزې او د مور محل دی ولې ولیدو وی ما ویل چې یا الله دا 10 مرلې مې خدایا پلار ته شوي 10 مې خدایا مور ته شوي او یا الله دا 5 مرلې زما او 5 مې د ټبر وی قسم درته خورم چې زما کور د پلار او د مور په منځ کې خدای راوستلو راشي سوداګانې وکړئ دا پراپټۍ کې خپلې برخې والی مولانا صاحب ستاسې خیر خوا دی بارې وباسئ او یاد ساتئ رونو مولانا صاحب باندې څه سنډاخ په یې ښودلې ده اوس څومره کسان حافظان شو یا ناظرې ولوسته حقاني صاحب څومره کسان برابر شو الحمدلله تا ته 6 کسان درکړل حافظان دا 6 کسان به 60 کسان جنت ته بوزي څو کسان بوزي 60 کسان په ایمان او د اوالات نه چې ستا ناظم صاحب د علاقې یو مجرم را وباسي یوې شپې ته کور ته راولي بیا به ورته شپه ورځ وټونه غواړي که نه به غواړي ورته زما د زوی شپه وه د اختر شپه وه په اوالات کې راتلله ناظم صاحب راغی او زما بچی را وویستلو موږ به د ناظم صاحب احسان منو او بیا به څه کوو هغه له به وټونه غواړو که نه به غواړو حق دی را باندې او حقاني صاحب 80 کسان چې هغوی باندې د جهنم جیل لازم شوی ستاسې بچیان به هغه 60 کسان را وباسي یوازې 60 که دا عالمان شي بیا به څومره را وباسي تاسې له پته ده بیا به یو عالم انشاءالله د اسمان د ستورو په شمار خلق جنت ته بوزي نو عزیزانو دوی سره به تعاون کو که نه به کو انشاءالله ما ته نه حقاني صاحب وایي زما بلوز مې صاحب دا ګواه دی دوی هلته جلسه وه بیا راغلل زما بیانو ورونو زما عرض یو فکر دی هغه دا چې علما ستاسې خیر خواهان دي علماو سره تعاون کوي علما مخفه کوي علماو ته شاته ودرېږئ ورونو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ستاسې امام دی زمونږ هم امام دی په تاسې م احسان دی په موږ هم احسان دی د هغې دفاع به کوو که نه به کوو الحمدلله 10 زمونږ طالبات د مولانا صاحب د مدرسې هغه چې کوم دی د هغوی به هم چادر پوشي وي او ما ته غوږ کې ویل حقاني صاحب وایي ګورې هغوی ته مې د مدینې منورې نه څادرونه راغوښتي دي ستاسې لورګانو ته ګورې د قصه خانې څادر نه په سرئ ځکه دې باندې به زما د ګناهګار نظر لګېدلی دې باندې به زما د ناچیز نظر لګېدلی حقاني صاحب د رشید احمد گنگوهی بچی دی په هغې قدم لاړو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه مبارک ته څادر راغی د مدینې طیبې نه نو هغې مبارک سینې سره ونیولو او بیا په ټول درس کې په سر باندې ښودلی و چا ترې تپوس کو حضرت څادر به درنه ښکته کو وایي نه وایي که د سر نه زما بل ځای اوچت وی ما به دا هلته اوچتې ښودلی وی او چې کله کور ته راوړو ټبر ته به ویلې روزانه به 10,000 کرت درود شریف ځکه دې کوټه کې د مدینې منورې څادر پروت دی موږ دې خلقو ته چې دیوبندین صحیح عاشقان دي دیوبندین ډوک بوګ والا عاشقان نه دي دا یاد ساتئ دا د تصوف په میدان کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په قدم روان دي او د جهاد په میدان کې د خالد بن ولید په قدم روان دي نو عزیزانو بچی خپل مدرسې ته بم راکوي مدرسه بم را سره آبادوي ما د بالول خبره ز عرض کوم مې سه بوج دا خو ته عرض کې زکه کوم
چیرونو دا یو ډیر د فکر وړ خبره ده بالور دانا را روانو او ناستو داسې غونډس کې جوړول د شګو ډیری جوړول او زبیده ور باندې راغله د هارون الرشید خزا د مخکینو صدرانو خزه د مخکینی صدران دا به کله کله وتل حالات به معلومول اوس خدای الله پاک رحم وکي خدای د کور مو باسا ځکه جمعه ته موږ پس بلاګانې خلق راوړنه جمعه مشکات شریف کی بمې خودل او موږ تیراړو سره ته کې خودل دا سې زړونه سخت توبه جمعه تبا مسلمان خو پرې د هندو به احترام ساتلو نو عزیزانو یو درخواست مې ده او هغه دا چې د جمعات احترام قسم په خدای کم قوم نه ده کړي اقام الله ذلیل کړي او تبا کړي دي د جمعات احترام وکاو د جمعات دفاع وکاو جمعات سره به ان شاء الله تعاون کو جمعات به موږ او تاسو بل چاته نسپارو نه موږ ته څوک جمعاتونه جوړای او نه زموږ د جمعاتونو څوک تحفظ کوي جمعات به تاسو جوړوي تاسو به حفاظت کوي کوم درنه مطالبه کو تاسو بر سره ان شاء الله العزیز وګ باندې ودرېږي الله جل جلاله دې تاسو او زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی اخر کې زما یو خبره ده هغه دا چې مولانا صاحب ما ته نه دی ویل خو زه تاسو ته خبره کوم چې موږ او تاسو د مدرسې سره تعاون وکړو کو کنه بکو ان شاء الله کو بکنه مدرسې سره به تعاون کو خبرفور تعاون بکو او دویمه خبره دادا چې کم ملګری هغه د مدرسې منتظمینو سره نږدې اوګه پوګه ولاړ دي هغوی له مې درخواست داده چې ځان ته نور مرګریم پیدا کړي نور مرګریم ځان ته هغه په دې پټۍ کې ځان سره یو ځای کوي د خپل جماعت کثیر کوي غټې کوي او مولانا صاحب د پاره د غټې مدرسې د غټې ځمکې یو مې دته غټه مدرسه زړه ارمان دی یو مفتی باچا سید صاحب ته هغه په غره کې پروت ډېر لوی خدمت کوي خو مدرسه یې وړه ده نو الله جل جلاله دې دا مدرسه هم غټه کړي او خدای پاک دې حلیمه سعدیه مدرسه د امت د پاره لوی جامعه وګرځي د امت د پاره لوی جامعه وګرځي د امت د پاره لوی جامعه وګرځي د امت د پاره لوی جامعه